بالاخره د جنرال خوشحال سادات ته دنده ورکړل شوه، خو څنګه دنده او څه صلاحیت به یې وي؟ دلته په ویډیو کې راسره ټول جزئیات وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو په خیر. جنرال خوشحال سادات هم لوړې زده کړې لري، هم ځوان او هم انرژي لري او هم زړور دی. هغه د ډیرو ولایتونو په عملیاتو کې برخه اخیستې او کله چې خوشحال سادات له دندې څخه لرې شو، افغانان ډیر سخت خفه شول او پر ولسمشر غني سختې نیوکې وکړې، خو هغه وخت ولسمشر غني له ډیرو سختو فشارونو لاندې و او ولسمشر غني ولس ته د خوشحال سادات په هکله هیڅ جواب ونه کړ. خو تازه ولسمشر غني خوشحال سادات ته د نوې دنده ورکړه. میرویس تانکزي او نجیب ننګیال په خپل فیسبوک پاڼو د خوشحال سادات په اړه داسې لیکي. میرویس تانکزي لیکي: زړور جنرال را وګرځېد، که څه هم دا ډیر څه وړ دی، خو په لومړي ګام کې پر همدې قانع شو او د لا سترو ګامونو وروسته د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې عمومي رئیس وټاکل شو. دا شاید له ګوتو په شمېر هغه ګمارنې وي چې ولس یې بې ساري هرکلی کړی. خو نجیب ننګیال هم بیا داسې لیکنې خپره کړې. هغه وایي: د عامه ساتنې د معین په صفت د جنرال خوشحال سادات په ګمارنې خوښ شوم. متاسفانه هغه په بد وخت کې د سیاسي دسیسو ښکار شو او د خپلې ټولې بې ګناهۍ سره پر کور کېناست. د افغانستان دا صادقه زوی او سربکه سپاهي د بیخي ډېرې ستاینې او تر دې د ستر مسؤلیت ظرفیت لري. هغه د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره یوه الګو او مثالي رهبر بدل شوی. نظامي دریشي د هغه په تن ډېره برابره ده. د بریاوو او نیکمرغیو په هیله یې چشمې بد دور. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه.